د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند له خلکو غوښتي چې په افغانستان کې د اسلامي نظام غوڅ ملاتړ وکړي. نو موړي په خپل اختریز پیغام کې د آرک پر ایکس خپور شوی ویلي چې د خلکو همکاري او ملاتړ د نظام د ساتنې او پیاوړتیا لپاره ډیر مهم دی. د محمد حسن اخوند په پیغام کې لیکل شوی چې په افغانستان کې امنیت راغلی او خلک کولای شي د اختر ورځې ولمانځي او په ټول هیواد کې وګرځي راوګرځي. د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا له حکومتي مسؤلانو هم غوښتي چې خلکو ته د خدمتونو رسولو کې غفلت ونه کړي. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل اختریز پیغام کې ویلي چې افغانستان هغه وخت پرمختګ کولای شي چې د افغانانو ملي یووالی او ملي پیوستون مخکې له مخکې پیاوړی شي. نو موړي په خپل پیغام کې د ټولو لپاره د زده کړو برابر فرصت، د بشري قوې تربیه او د ملي ارادې تمثیل او تفاهم لپاره د زمینې برابرول له هغو مواردو یاد کړل چې د هیواد د پرمختګ لامل ګرځي. د کابل نوي ښار پروژې مسؤلین وایي چې تر دې دمه په دې ښارګوټ کې خلکو له 100,000 څخه ډېرې د استوګنې نمرې پیرلې دي. د نوي کابل ښار پروژې د عملي کوونکي شرکت د مسؤلینو په خبره په نږدې راتلونکي به هغو کسانو ته د خپلو ملکیتونو اسناد ورکړي چې په دې پروژه کې ځانونو ته ځمکې رانیولې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په سنت لویشیا کې د ویسټ انډیز لوبډلې پر وړاندې د لوبې لپاره د چمتووالي په موخه خپل تمرینات ترسره کړي دي. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ دغه لوبه د راتلونکي سه شنبې په ورځ د افغانستان پر وخت د سهار په 5 بجو پیلیږي. په کابل کې د چین سفیر جاو شینګ په افغانستان کې د یونامال مخکنی مرستیال مارک سپورټزل سره کتلې دي. د چین سفیر پر خپل ټویټر باندې لیکي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د چین او ملګرو ملتونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا او د دوحې د درېمې ناستې په اړه د نظر تبادله وشوه.